انسان فطرت او عدم تشدد په دې باندې دا خبرې راوړل او دا حوالې راوړل او په دې کې دا ویل چې او کما قال او فلانکې قال او فلانکې قال. زه به ساده یو دوه درې خبرې وکړم. ډاکټر صاحب په خپلو خبرو کې یو بنیادي چې کوم څیز هغه د بحث لاندې راوست هغه احساسات دي او احساسات داسې یو څیز دی چې په شکال دی باران شوی دی. زه به خپله برنډه کې ناست یم چیس کمه او بل شوي بله بله تاروزي راله دا پتنګان چې دي او زه اینما چې یوه چرمښکۍ د خالد اورکزي په شان پټه پټه را روانه ده او هغه حمله کوي او یو تاروزی خوري. نو دې وخت یو دوه برغ احساسات زما کېدی شي. یو احساس زما دا کېدی شي چې یو وږی موړ شو او یو احساس زما دا کېدی شي چې یو چا چې کوم دی ژوند دی یو بېوسه خپل ژوند وبېله د چا خوراک شي. بنیادي چې نن زما د خو د فرهان میراث پاتې شو. زه خو شعر له راغلی وم او کمال دا دی چې ما سره کاپي هم نه وه ما ته یاد شعر نه یاد. نو زه تش رکات راغلی وم خو د صفي الله تلاوت وکړو که نه سوره دوحه یې ولوست. نو هغې کې یو نقطه زما مخې ته راغله زه په دې باندې خبره کوم. دا سپېړه چې ډاکټر صاحب استاد محترم یاد کړله چې دا سپېړه تاله چا درکړله نو دا هم د دې اختیار نه و د دې ډایرکټ شوی و دته ښودلی شوی ډیکټیټ شوی و دی چې دې سپېړه درکړي. زموږ په دې پېښور کې د دې ډرامو یو مزاحیه اداکار دی سنګین. نو هغه یو پیره خبره کوله په دې موږ دا شان لګي او باس هم کوو د دې که د سترګې په بدل کې سترګې نو دا ټوله دنیا بړنده شي. نو هغه ملګری داسې د مذهبي سوچ والو نو هغه ویل چې نه العین بالعین دی والانف بالانف دی. ما ورته ویل چې انکار چا کړی دی د قصاص نه انکار چا کړی دی. خو ته ما ته ده ووایه چې زه تا ته ووایم چې دا موبایل دی په دې صرف خبرې کېدی شي او دا په 1000 روپۍ دی او درته ووایم چې دا موبایل دی دا هم په 1000 روپۍ دی په دې خبرې هم کولی شي تصویر هم پې ایستی شي پردې وای فای ته هم لګولی شي د مادوري تصویر هم پکې راځي. دا ته چې خبر هم په 1000 دی دا ملټي فنکشن هم په 1000 دی ته به کمې واخلي. نو ما ورته ویل چې ته دغه روایت رالي چې وایي سترګه په سترګه د غوږ په غوږ دی او د اخر کې چې وایي ولا خیر من ذلک دا نه رالي. نو هغه خبره چې مونږ کولو نه دی کې هغه سنګین ناست نو هغه سنګین ما ته وایي هغه بل مولانا صاحب ته وایي چې ګوره دا ډېره عجیبه خبره ده وایي ګوره زموږ پښتنو په اینه کې دا شی پروت دی چې جنګ نشته. ما ویل خدای خیر کې دی خو په سټیج ولاړ ډرامې لطیفې کوي چې څه ناروا ونه وایي. هغه دومره هوښیاره خبره وکړله هغه ویل موږ پښتانه په جنګ کې هم صد کوو. هلکه مازغه ته راله وکړل د سړي زوی شه ځه بس بس هغه بله پکار دی چې روان شي دی په جنګ کې هم صد کوي چې جنګ نه کوو. په جنګ کې هم صد کوي دا خلک چې یاره دا نه کوو. د دې یو ډېر ساده غوندې کې یو څیز دی. زه لکه دا دیوال دی زه دا دیوال ورانوم بر د حق ورانوم نه نوې کومه نه غټومه نه ښکلې کومه بس هسې زما دې موډ ومنل چې بس راشئ خودکش زما کوو زه دا ماتوم. د دې دیوال ماتولو لپاره ما یو ماتوړ پکار دی یو ګینتري پکار ده یو سټک پکار دی یو بیلچه پکار ده څه چې زه پې دا ورانولی شم. دا دیوال ما ته دا ویلی نه شي چې شیخه ته به غلطه امام ورانوه که ویلی شي راته که زه ویل فرض ده پسې را روان شم او دې معیني چې ما سره ماتول دی ما سره ګینتري ده نو زه به دې صدا خو نه کوم که نه پخلی خو نه کوم ده ته پته ده چې ما ورانوي
او زه دې ورانوم دته د ګزار رو بغوم دې څه وی ویش څه مزاحمت کوي زه دې راوغورځوم ده ما داسې ویلي دا یو خیال به ساتو چې دا دیوال او دا کم خلک چې د تشدد د اثر لاندې دي په دې دواړو کې فرق دی خو مونږ چې کومه خبره کوو چې د تشدد نه کوم چې مونږ ته باچا خان خبره کړې ده او کومه چې د انسان د انساني تهذیب د زرګونو کلونو د تجربې نچوړ دی چې د نفرت نه نفرت پیدا کیږي تشدد نه نفرت پیدا کیږي او د عدم تشدد نه محبت پیدا کیږي نو هغه خبره دا ده چې زه دا دیوال خو وغورځوم خو زما ګنتري کږه نه کي زما هغه سټک چې کوم دی د هغې دغه ماتوړ د خوله چې کوم دی دا ونه سولوي ما ستړی نه کي دا ولې دا په دې بېجانه دیوال کې د خپل وجود د ساتلو یو فطري رد عمل دی اوس د دغه دیوال پر رد عمل کې او د دې انسان په رد عمل کې یو ډېر بنیادي ساینسي فرق دی په دې انسان په زبردستۍ ګیره پرېښودلې شوه په زبردستۍ په ټکس کېښودلی شو په زبردستۍ د ده غرونه روکنیستلی شول او د هغې نه چې کوم دی څومره معدنیات هغه ته یوړلی شول بخاري صاحب ناست دی په زبردستۍ د دوی د ګیس راواغېستلی شول هغه ته بوتللی شو لوټ تالان جوړ دی په زبردستۍ باندې جوړ دی خودکش حملې پرې وشولې پاټکونه ورته کېښودلی شول خو موږ وایو چې د دې په بدل کې به تشدد نه د دې په بدل کې به هغه فطري پیغام موږ ورکوو چې دا ته څه کې دا ته غلط کې د دې نه به مخکې نفرت پیدا کېږي او د دې نفرت د ختمولو دپاره د دې تشدد د ختمولو دپاره د دې د اثر د ظاهر کولو دپاره زما سره یو وسیله ده زه به مزاحمت کوم زه به کله تا ته سرنډر نشم زه به کله تا ته سلامي نشم ته به ما مړ کړي ته به ما راکاږي ته به ما ووژني ته به زما په سکوت راشي زما یو څلوېښت بچي به حلال کړي ته ما په پاټک ودرې زما بېعزتي به وکړي زه تا ته نه سلامي کېږم زه وایم ته په غلطی زه وایم ته په غلطی دا د عدم تشدد هغه څیزونه دي نور ما څه یو دوه څلور نور څو اخیستلي اوس د هغې نه لنډ راتاوېږم ما د دې صفي الله چې دا کوم آیت ولوستو والضحى والليل اذا سجى په دې کې یو ټکی دی هغې کې وایي چې وللآخرة خیر لک من الاولى دا وروستو راتلونکی وخت چې کوم دی دا به د تېر شوي وخت نه ښیي او دا هغه خبرې دي چې دا لکه په قرآن کې شوي دي خدای پیغمبر ته کړي دي نو د دې زیات اهمیت او د دې موقع هم ډېره زیاته اهم ده او د هغې دا بنیادي دا لومبې د اثبات مونږ کوو که نه په یو بل باندې شاکر او رضي هغه چې تا لسم کې د میس پیپر ورکوو سوال نه درتلو ما نقل د رښتیا و یاد دې شو تم نن راپاسې ما ته خبرې کړي اثبات کوو که نه مونږ یو خاص قسم په دې آیتونو کې یو قسم د اثبات د صفي الله چې ولوسته یو اثبات مې خدای پاک کړی دی او هغې کې لومبې اثبات دا دی چې الم یجدک یتیما فآوی پیغمبره هغه وخت نه و چې هغه ته یتیم وي او ما تعالی امن درکه آوا مطلب پناهګاه نو د پیغمبر ترونه ډېر زیات وو خو دلې ابو طالب سره د هغه په تورو باندې هغه پناه ورکړه هغه آوا ورکړه د هغې وجه څه وه ابو طالب او عبدالله د یو مور نه دا مونږ په کمپرستۍ کې یو دغه پېښ کوو یو نږدې د وینې رشته وه یو ده نو هغه وخت چې پیغمبر علیه السلام لا پیدا نه و پلار یې مړ و چې د شپږو کالو کېده مور یې مړه وه نو د شپږو کالو ماشوم چې هغه پاتې شي نو د هغه به سال وي نو هغه ورته لومبی اثبات چې کوم کوي نو هغه ورته څه کوي فآوا مطلب په لارو کوڅو کې د رغړېدو نه د ورکېدو نه د نهر پاتې کېدو نه د دې نه ما بچ کړي نو لومبی احسان څه دی آوا امن روغه د سولې حالات داسې حالات چې هغې کې تشدد نشته داسې حالات چې هغې کې تا سره دا یاره نشته چې ته به بار وځي څوک به دې مړ کړي داسې حالات چې هغې کې دا نشته چې چا به ځان پسې دړۍ بارود تړلي او په ستا په سر باندې بس ساپټې جنت ته ځي دا نشته آوا امن او بیا ورته دویم وایي
ووجدک ضالا فهدا. ضال د ګمراهۍ په معنی باندې د بېلارۍ په معنی باندې راځي. علما اسلاف هغوی دا خبره کوي چې یاره د پیغمبر اسلام دپاره دا ټکې د نشي استعمالېدی د نالوستۍ، نو هغوی دا په ضال چې کوم دی هغه زمانه یادې کومه چې د نبوت نه مخکې وه، او هدا چې کوم دی هغه زمانه یادې کومه چې د نبوت نه پس د 40 کال عمر نه پس. نو نبوت علم نه دی، تعلیم نه دی. موږ سره دویمه نقطه راځي چې کومه خدای په خپل پیغمبر اثبات کوي چې موږ وایو چې خاتم النبیین او رحمت للعالمین دی، لکه تشدد پکې څه نشته، رحمت للعالمین دی چې موږ هغه وایو، نو د هغه پر لومبی دغه څه اثبات آوا امن، دویم اثبات څه تعلیم. ووجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فاغنى. دریم څه دی؟ لاس دې تنګ و، بېوسي وه، تنګسیا وه، فاغنى یو خاص ډول غنا مې درکړه، غني مې کړې. غني دې ته نه وایي چې هغه سره په اربونو په کروړونو روپۍ، غني هغې ته وایي چې که لس په لس کې هم د هغه ګزاره کېږي، که زر په زر کې هم کېږي، او کني نو هم آیات روغانې دی چلیږي ګزاره کوي. نو امن، تعلیم، اقتصاد. دا ډاکټر صاحب ډېر په ساینسي طریقه باندې ویله. ما وویل زه تشنکات یم. ډاکټر صاحب وویل خو د سیف الله د ښه وکړل چې دا تلاوت یې په دغه باندې وکړو. لومبی څه شو؟ امن. دویم شو تعلیم. دریم شو اقتصاد. او چې کله دا امن هم راشي، تعلیم هم وشي، او موږ سره دا ضمانت وي چې څوک به زموږ د بچو سکولونه نه ورانوي. د دې ځای خلک به د دې بچي تعلیم دا خپل فرض وګڼي، خپل ذمهواري به وګڼي. چې کله موږ دا هر څه وګڼو او کله اقتصاد هم ښه شي، زموږ په خپلو معدنیاتو باندې، په خپلو وسایلو باندې د هغې د استعمال، د هغې د دریافت کولو، د هغې نه د ایجاد کولو. او ما ویل سره تاسو به کالس کې خبره وکړئ د عدم او د تشدد د یو داسې څیز څوک غواړي تاسو کې په دې علاقه کې به څوک ماته داسې وښایي چې دښمني ده او هغې 10 کاله شوي، 10 کاله، او په یو بل باندې ډزې کوي او هغه ختم شي. 20 کاله به دښمني وشي چې ډزې کوي نه ختمېږي، چې 20 کاله وشي او دښمني نو ډزې کوي نو هغه نه ختمېږي. ختمېږي به په څه باندې؟ کینی به خبره به کوي، دا به وایي چې دا دړې اوسپنې موږ په غاړه ګرځو، دا ملدکي چې موږ ځان لا اخلو، دا چې د مخرورانو په شان ژوند تېرو، پټ په غلا هغه هم خادي نه شو کولی، د دې نه په څه خلاصېږو. کینو به سره دا معاهده به کوو چې تېر په هېره باقي روزګار چې کوم تاوان شوی دی د هغې به دغه کوو، کفاره کوو، او چې کوم مخکې ژوند دی د هغې لپاره به یو لار ټاکو. عدم تشدد دا د انسان په فطرت کې دی، دا بیخي د فطرت د انسان دی. دا چې کوم د نورو د قبضې دا کوم چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې دا کوم د قبضې خواهش دی، دا کوم چې د زیات نه زیات اختیار اصلولو خواهش دی، یو پنځه اصول دي. استاد محترم خبره وکړله چې پښتون رساله کې د الفجان خټکي په باره کې ذکر دی، نو د دې سره پکې د عدم تشدد د نړیوالې ورځ هم ذکر دی. او عدم تشدد نړیواله ورځ 2 اکتوبر دی. مهاتما ګاندي په 2 اکتوبر پیدا شوی په دنیا کې، اگر چې هغه په دې حوالې سره تسلیم شوی نوم دی، نو د هغه د پیدایش ورځ چې کوم دی هغه یونیسکو د عدم تشدد عالمي ورځ کړې ده. تاسو دې ته خبر یې چې په 1942 کې د انګریز خلاف چې باچا خان ورته ویل چې ته زما د خلکو دا مازغه کم تا انجکټ کړي دي، په دې کې تا تشدد راچولی دی، نفرت دې راچولی دی، د دوی وسایل دې قبضه کړي دي، زه د دې خلاف یم، دا نه منم. نو په مردان کې میرویس په مقام باندې په ماش په دوران کې د باچا خان پختې ماتې کړې په والو ټکولو. د باچا خان پختې په والو ټکولو ماتې کړې وې، هغه 20 اکتوبر و، هغه هم په دې میاشت کې دی. او ولی باغ چې هغه مونږ دا خیال دی او دا په دې مونږ بحث هم کولی شو، په دې باندې دلیل هم لرو، هغه دا و چې د باچا خان دغه د عدم تشدد، دغه د خپل خاورې د خپل اختیار مفکوره، دغه د جنگ د اقتصاد مخالف بیانیه په دې سیاست کولو باندې
په همدې ورځ چې په کومه ورځ دنیا د عدم تشدد نړیواله ورځ کوي هم په دې ورځ په ولي باغ باندې هم حمله شوې وه. نو په دې حواله باندې پکې هم لیکونه دي. په هغې کې یو لیک چې کوم دی هغه د یو کتاب دی چې د هغه نان وایلنس د هسټري اف ډینجرس آیډیا دی د مارک